بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو او ګرانو باغدارانو ورونو، نن ورځ خوشاله یو چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یو ویډیو کلیپ وړاندې کوو چې په دغه ویډیو کلیپ کې موږ تاسو ته د انارو د غوړکي په باره کې معلومات درکوو چې تاسو وکولای شئ خپلې ونې د دغه آفت څخه وژغورئ. د غوړکي په کنټرول او په دوا باندې به څه وروسته وغږیږو چې د کومو تخنیکونو نه تاسو کار اخیستلی شئ، د کومې دوا نه تاسو کار اخلئ چې غوړکی په خپلو باغونو کې کنټرول کړئ. خو د هغې نه مخکې یو څه نور موضوعات دي چې په هغې باندې باید موږ او تاسې وغږیږو او په هغې باندې ځان پوه کړو چې څنګه موږ کولی شو چې خپل د انارو باغونه د غوړکي نه پاک وساتو، یعنې غوړکی په هغې باندې رانشي او د غوړکي د راتګ مخنیوی وکړو. د دې نه مخکې چې موږ لاړ شو دوا پاشي ته یا د دوا استعمال ته، د هغې جملې نه په خپله انټرکراپ دي، یعنې د باغونو په منځ کې د نباتاتو کرل دي. کله چې هغه رقم نباتات چې په هغې باندې غوړکی حمله کوي یا د غوړکي هغه نباتات خوښیږي، که چیرې تاسې دغه نباتات په خپلو د انارو په باغونو کې کرئ، نو طبیعي ده چې بیا به د دې نباتاتو نه دغه غوړکی یا دغه شوته چې د قندهار خلک ورته شوته وایي، نو دا شوته به بیا د رشقې نه یا د غنمو نه یا د کوم نور نباتات چې تاسو هلته کرئ، نو د دې نه به دوی راجګېږي انارو ته او ستاسو انار به تخریبوي او خرابوي. نو کوشش وکړئ چې خپل د انارو باغونه پاک وساتئ، یعنې کوشش وکړئ چې په منځ کې څه ونه کرئ، او که څه پکې کرئ نو هغه باید داسې کنټرول وساتئ چې دغه د غوړکي حشره د دې نباتاتو نه ستاسو د انارو ته انتقال نشي. بله مسله په باغونو کې د قطارونو ترمنځ فاصله ده. په قندهار کې موږ اکثره باغونه ولیدل چې هلته د بوټو او د قطار ترمنځ د فاصلې فرق نه کېږي، یعنې په باغونو کې د قطار ترمنځ فاصله کمه ده. یعنې اوس یو باغدار نشي کولی چې هغې سره د یو د دواپاشۍ پمپ وي او هغه د ونې ته داسې په څنګ ودرېږي او په مکمل ډول د دې ټولې ونې ته دوا ورسوي. نو دا خپله یو غټه ستونزه ده. نو په آینده کې تاسو کوشش وکړئ دغه کوم باغونه چې جوړ شوي اوس خاص هم جوړ دي، په آینده کې کوشش وکړئ چې کله هم نوی باغ جوړوئ نو د قطارونو ترمنځ فاصله دا باید یو څه زیاته پرېږدئ، تر څو په آینده کې چې کله دغه باغ ورسیږي، دغه د باغ ونې غټې شي، نو بیا هم باید تاسو ته 1 متر یا 1.5 متر فاصله باید په دې قطار کې پاتې چې تاسو په دې کې رفت آمد وکړی شئ، وګرځېدلی شئ، تر څو تاسې په ښه شکل سره د ونې ټولو برخو ته دوا ورسوئ. بله مسله د ونو صحت ده، یعنې که څومره زموږ او ستاسې ونې صحتمند دي، ونې ته په وخت سره غذایي مواد رسېدلي، هغې ته سره ورکړل شوي او په وخت سره هغې ته اوبه ورکړل شوي، نو دغه ونې چې دي دوی د غوړکي په مقابل کې د نسبت هغه ونو ته چې ضعیفې روزل شوي دي، اوبه ورته کمې ورکول کېږي، سره نه ورکړل شوي، نو دغه د دې ونو مقاومت زیات دی. خو برعکس موږ چې اورېدلي دي په قندهار کې اکثره خلک چون دا غوړکی نشي کنټرولولی، یعنې په قندهار کې دا بیخي داسې مشهوره شوې ده چې غوړکی بالکل نه کنټرولېږي، نو ځینې خلک د همدې د وجې نه چې غوړکی نشي کنټرولولی نو په خپلو باغونو باندې اوبه دروي، یعنې د پسرلي په دې څو میاشتو کې دوی خپلو باغونو ته اوبه نه ورکوي تر څو نوې نودې راشنې نه شي او په دې باندې غوړکی رانشي. یعنې دا بالکل لکه د زراعت د نګاه نه یو برعکس عملیات دوی سرته رسوي. نو دوی باید کوشش وکړي چې ونې خپلې صحتمندې وساتي، کافي اندازه اوبه، کافي اندازه سره د بوټي ته باید ورکړی شي تر څو دغه بوټي په خپله د غوړکي په مقابل کې یو څه مقاومت ولري. او بل دا موږ پوهېږو چې هلته غوړکی په داسې اندازه کې دی چې په هغه عامه اصطلاح لکه د قندهار خلک وایي چې د پاسه سم راورېږي، لکه په باغ کې چې ګرځئ دا غوړکی د دې ونو نه لکه راورېږي دومره زیاتي. نو د هغې دپاره مجبور یو موږ او تاسې د دوا نه استفاده وکړو، خو داسې باید ونه کړو چې موږ غوړکی نشو کنټرولولی نو خپلې ونې د مرګ سره مخ کړو، یعنې ونې ته که ته اوبه ورنه کړې، هغې ته غذایي مواد ورنه کړې، خو هغه تا ته سمه میوه نه نیسي. نو که د غوړکي نه یې ساتو او د میوې نه یې وباسو نو بیا هم کومه فایده نه لري. نو ځکه زموږ اصلي هدف چې دی هلته میوه نیول دي، نو زموږ ونه چې صحیح میوه موږ ته ونیسي نو د هغې نه بیا زموږ په حساب د دې ونې نه فایده څه ده. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپلې ونې ښې صحتمندې وساتئ، هره سره په خپل وخت سره ورکوي، ورته اوبه ورته په خپل وخت سره ورکوي، یعنې کوشش مه کوئ چې ونه خپله ضعیفه کړئ د دې دپاره چې دا غوړکی پې حمله ونه کړي. او چې غوړکي حمله وکړه بله چاره نه وه نو موږ او تاسو کولی شو د دواګانو نه استفاده وکړو چې د هغې په ذریعه موږ کولی شو چې غوړکی را کنټرول کړو. یوه بله مسله دا ده چې د ونې ټولو برخو ته باید دوا ورسیږي، یعنې ځینې وخت کې باغداران شکایت کوي همدغه دوا موږ ورته ښودلي، همدا د ښه کیفیت لرونکي دوا یي، خو دا استعمالي بیا بیرته شکایت کوي چې یاره همدې دوام نتیجه ورنه کړه. علت یې دا یي چې دوی د وړوکي پمپ په ذریعه باندې د ونې یو څو څانګو ته یا یوې برخې ته یې دوا رسولي، نورو برخو ته دې دوا نه یې رسېدلي، نو د هغه نورو برخو نه همدغه حشره بیرته راځي، ټوله ونه رانیسي
او دغه ستاسو مکمله د دوا پاشي د دوا استعمال د مزدور کارول یا د ستاسو خپل خواري د ټوله بس کیږي نو هر وخت چې تاسو دوا پاشي کوئ خصوصا باید غوړکی د پاره چې دوا پاشي کوئ تاسو باید د ونې فل کورج په نظر کې ونیسئ یعنی د ونې ټولو برخو ته باید دوا ورسیږي نو په همدې خاطر موږ تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې د قطارونو ترمنځ باید فاصله زیاته وي او دا ونه په درست شکل سره باید شاخبوري شي وي چې تر څو تاسو وکولی شئ د ونې ټولو برخو ته دوا ورسوئ کله چې د ونې ټولو برخو ته دوا ورسېدله دغه حشره چې ده کنټرولېږي لکه د منځه ځي او ستاسو ونه د دې حشرې نه خلاصېږي خو یو ټکی بل هم بیا په پام کې ولرئ چې په همدې ونه کې د همدې حشرې هګۍ هم موجود دي چې دغه دوا په دې هګیو باندې چندان تاثیر نه کوي نو په همدې خاطر باندې د دې دوا د دویم ځل یا د دریم ځل د استعمال سپارښتنه کیږي چې دوا ګوره په یو ځل باندې دغه افت ټول نشي کنټرولولی دوا چې ته استعمال کړې همدا اوس لکه په دغه ونو کې که چیرې دغه غوړکی موجود وي نو هغه غوړکی کنټرولوي کوم یو چې د هګۍ نه راوته ده یعنې د غوړکي دغه حشره کنټرولوي خو کومه هګۍ چې هلته پرتې دي یا که په د ونې په درزونو کې او که په پاڼې که په پاره برخه کې نو په دې باندې په دې هګیو باندې دوا تاثیر نه کوي یو هفته وروسته یا 15 ورځې وروسته د دې هګیو نه بیا لاروا را پیدا کېږي یا دغه حشره را پیدا کېږي دغه حشره بیا خپل فعالیت کوي نو باغدار کله کله په همدې باندې زړه تور شي چې ولا ما خو دوا پاشي کړې وه او نتیجه ورنه کړه نتیجه ورکړې ده هغه حشرې چې هلته موجودې وي هغه حشرات د منځه وړي دي ته باید بیا دغه یوه هفته وروسته یا 10 ورځې وروسته بیا باید دوا پاشي وکړئ که چیرې بیا فرض کړه په دې باندې غوړکی تاسو ولیدلو بیا باید دوا پاشي وکړئ او بله مسله دا ده یو دا د هګیو مسله ده چې دلته د هګۍ موجود دي بله مسله دا ده چې ته په دې ونه کې غوړکی کنټرول کړي خو د نورو ونو نه لکه د په همدې باغ کې ستا نورې موجوده ونې دي یا د نور همسایګانو باغونه دي د هغې ځینې دا غوړکی راځي بیا ستا په دې ونو کې تخمګذاري کوي دلته هګۍ اچي او بیا په دې ځای کې غوړکی را پیدا کېږي نو تاسو باید لکه کومې دواګانې چې تاسو ښودل کېږي لکه مخکې ما وویله چې اکثره دواګانې صحیح ده بې کیفیت هم شته خو موږ اوس تاسو ته هغه د ښه کیفیت والا دوا ښیو چې هغه موږ د کلونو راهیسې استعمالوو او نتیجه ورکوي خو داسې نه شي چې تاسې ونې ته صحیح دوا ونه شئ رسولی او یا په همدغه یو ور دوا پاشۍ سره په حساب تاسو زړه تور شي د دې نه چې یاره موږ دوا شیندلې او دې دوا نتیجه ورنه کړه او تاسو په بله دوا پسې ګرځئ نه همدغه بهترینه دوا ده یو ځل هم چې استعمال کړه ویې ګورئ همدغه غوړکی چې په کوم پاڼو کې و هغه به د منځه تللی هغه به ختم شوی خو که چیرې بیا په دې کې غوړکی را پیدا کېږي نو دا د دوا دغه د استعمال ګناه نه ده راځي صحیح ده غوړکی ده بیا پکې را پیدا شو یا د هګیو نه را پیدا شو یا نور حشرات راغلل هغوی دلته لکه د غوړکي حشرات راغلل هګۍ واچولې نو تاسو باید بیا دوا پاشي وکړئ کیدای شي په یو کال کې 2 یا 3 ځله تاسو دوا پاشي وکړئ تر څو ستاسې په ونو کې د غوړکی کنټرول شي ښه اول خو باید کوشش وکړو چې موږ خپلې ونې د غوړکي نه وساتو یعنې د قطارونو ترمنځ فاصله غلط انتخاب موږ ونه کړو د ونو ته په خپل وخت سره سره ورکړو په خپل وخت ورته اوبه ورکړو که د هغې نه علاوه هم ستاسو په ونو باندې غوړکی را پیدا کېږي او ستاسو ونې د خطر سره مخ کېږي نو تاسو کولی شئ چې د ځینې دواګانو نه استفاده وکړئ نو د غوړکي د کنټرول دپاره زیاتې دواګانې شته خو د هغې د جملې نه امیډاکلوپریټ چې یوه دوا ده نو دغه د نورو نه یعنې زیاته مؤثره ده د غوړکي د کنټرول لپاره او بیا دغه دوا چې د مختلفو کمپنیو د خوا نه جوړیږي او په بازار کې پیدا کېږي یعنې امیډاکلوپریټ د مختلفو کمپنیو تولید په بازار کې موجود دی تاسو کولی شئ چې د هغې نه استفاده وکړئ خو تر ټولو بهترین امیډاکلوپریټ چې موږ دغه شاوخوا 10 کلونو کې تجربه کړې ده او تر ټولو ښه نتیجه ورکړې ده هغه د بیر کمپنۍ تولید ده چې دوی یعنی بیر کمپنۍ د خپل امیډاکلوپریټ لپاره یو نوم یې ټاکلی ده چې دوی د کانفیډور په نوم باندې دغه دوا بازار ته عرضه کوي نو تاسو کولی شئ چې د کانفیډور دوا نه استفاده وکړئ او غوړکی پرې کنټرول کوي او بل دا چې دغه دوا تاسو کوشش وکړئ چې په هغه مقدار کې چې په لیبل باندې لیکل شوي دي نو په هماغه اندازه کې استعمال کوي اکثره وخت دوا فروشان چې دي هغوی زیات مقدار کې د دوا سپارښتنه کوي یعنې کنفیډور چې دی 1 سی سی په 1 لیټر کې که چیرې واچول شي نو دا کافي ده د غوړکي د کنټرول لپاره خو په دې شرط چې په حساب د ونې ټولو برخو ته دغه دوا ورسیږي خو دوکانداران حتی تر 15 سی سی په لیټر پورې هم د دې سپارښتنه کوي چې دا غلطه ده تاسو په هغې دوز کې دا مه استعمالوئ ځکه تاسو ته غیر اقتصادي ده صحیح ده 15 سی سی هم کار کوي بالکل کار کوي ځکه 15 چنده دا دوا چې ده تاسو زیات استعمالوئ خو اقتصادي لګانه تاسو ته دا تاوان دی که چیرې یو باغدار د یو باغ دپاره
د 1000 افغانیو دوا ورته کفایت کوي، یعنې که چیرې 1 سیسي په لیټر باندې واچي او د دې ټول باغ دپاره د 1000 افغانیو دوا کافي، نو که چیرې د دکاندار خبره ومني نو په دې وخت کې دا باید کم از کم د 15000 افغانیو دوا واخلي چې 15 سیسي په 1 لیټر کې استعمال کړي. نو 1 سیسي په لیټر کې او کولی شي چې حتی په ځینو شرایطو کې په ځینو وختونو کې 1.5 سیسي په لیټر هم استعمال کوي، خو 1 سیسي په 1 لیټر کې کافي دوز دی چې دا د غوړکي د کنټرول لپاره بهترین دوز دی او غوړکی کولی شي چې کنټرول کړي. که څه هم موږ د غوړکي د کنټرول یو ویډیو جوړه کړې وه چې هغه د شفتالو په ونو کې وه، نو دا غوړکی که چیرې دا د شفتالو په ونو کې، که په بادامو کې، که په انارو کې، که ګلابو کې او که په نورو ونو کې، نو د دوی تقریبا دا کنټرول یو شان دی، یعنې د همدې طریقو نه کار اخیستل کېږي او دواګانې همدغه دواګانې دي چې د غوړکي دپاره اصل دا دواګانې د غوړکي د منځه وړو دپاره جوړې شوي دي. نو که چیرې دا غوړکی په انارو کې، که په شفتالو کې او که په ګلابو کې او که په هر څه کې، تاسو کولی شئ د همدې دوا نه استفاده وکړئ او خپلې ونې د غوړکي څخه پاکې وساتئ. د غوړکي په باره کې د نورو معلومات دپاره تاسو کولی شئ زموږ پخوانی ویډیو چې هغه موږ د شفتالو د غوړکي په باره کې جوړه کړې وه هغه هم در سره وګورئ، په هغې کې هم ځینې نور معلومات تاسو ته په لاس درشي. او ترڅنګ یې کولی شئ زموږ په یوټیوب چینل کې زموږ نورې ویډیوګانې وګورئ د باغ جوړولو په باره کې، د پیوندو، د ورایټي د انتخاب او مختلفې ویډیوګانې دي، د امراض او آفاتو، نور امراض او آفاتو باره کې ویډیوګانې دي، هغه هم کولی شئ وګورئ. او هم کولی شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼه چې د ختیځ ستروس په نوم باندې ده، دغه پاڼه هم تاسو کولی شئ چې تعقیب کړئ. او که چیرې تاسو ته پوښتنې پیدا کېږي او په باغونو کې څه نور مشکلات لرئ، نو کولی شئ چې هم دغه د فیسبوک پاڼې له لارې موږ سره تماس ونیسئ او هم تلیفوني او هم د ایمیل په ذریعه باندې. نو موږ ستاسې په خدمت کې یو په دې هیله چې موږ په افغانستان کې د انارو یو ښه صنعت ولرو.